هر هغه څوک چې د ګناه څخه ځان نشي ساتلی بلکې هر ځوان هر څوک باید د خپل ژوند د تېرولو د ګناه څخه د ځان ساتلو دپاره په دې څلورو اصولو عمل وکړي. امام غزالي رحمه الله په خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې د خپل نفس د علاج دپاره د خپل نفس د ځان د ګناه څخه د ساتلو دپاره دغه څلور اصوله خپل د زندګي او د خپل ژوند حصه جوړ کړي. اول مشارطه دا معنا چې د ځان سره شرط لګول چې زه به دا ګناه نه کوم، زه به دا فلم نه ګورم، زه به دا بدنظري نه کوم، زه به دا غلط ځای ته ورتګ نه کوم، زه به دا غیبت نه کوم، زه به درواغ نه وایم، زه به دوکه نه کوم، زه به ملاوټ نه کوم، زه به 2 نمبر شی په اول نمبر نه خرڅوم، زه به 2 رقمه وریج نه په لګډوم، زه به 2 رقمه پستې او بادام نه په لګډوم، زه به په تیلو اوبه نه ګډوم، زه به ځان په روزانه نه وسه کوم، چاته به دوکه نه ورکوم، د چا سره به ظلم او ناکین نه کوم. دې ته مشارطه وایي. دویم مراقبه، د خپل ځان سره دا مراقبه کول چې ای ما خو به ګناه نه وي کړی، یعنې په دا ټوله ورځ کې چې کوم شیان چې ما در وښوله ای دا خو به ما نه وي کړي. او دریم محاسبه، د ځان سره حساب کول چې کومه ګناه به مې کړي، کم کار به راسه سوی، هغه شمارل، هغه معلومول ځان ته، د هغه ادراک ځان ته حاصلول. او څلورم مؤاخذه دا مطلب چې خپل ځان ته د دې ګناه سزا ورکول، خپل نفس ته د ګناه سزا ورکول چې دا ګناه راسه سوې ده 10 رکعاته نفل وکړه، 3 ورځې به روژې ونیسم، 2000 روپۍ به صدقه کړم. یعنې داسې مؤاخذه و ځان سره کول و خپل نفس ته سزا ورکول. ته یوه ورځ پر ګناه باندې سزا ورکه، بیا دې دا نفس تا ګناه ته اړتیا اړ کړي، تا دې بیا مجبوره کړي. که دا ګناه وسوله زه به 10,000 صدقه کوم، ګناه دې څه وسوله 10,000 صدقه کړه. څونه دې په وس پرېږدي چې ستا نفس خوږ سي، روژې ونیسه چې نفس دې خوږ سي، نفلونه وکړه چې نفس دې خوږ سي. غلط به بیا شیطان وکړي چې تا به پر غلطه لار باندې بیایي. نو دغه 4 اصوله باید په خپل ژوند کې موږ تاسې عملي کړو.